پلار دې معذوره دې ستا نورې کشالي ډېرې دي. اول خو ما سره پیسې د داخلي نشته، ټوپۍ بسته هم د جامې د ملیشي نشته. ګرانو کتونکو سلامونه مې واخلې نادان صاحب بیا د نادان ټي وي نه تاسو ته بیا مخاطب شو. دکه د کتونکو چې کومې غوښتنې وي هغې دپاره بیا رالو د صابر ډنډوپال خواته ستاسو دپاره د پروګرام ریکارډ کوم. صابر صاحب تا ته پروګرام کې ستړی مه شې هرکلی درته وایم. ډېره مننه کوم د نادان ټي وي او ستاسو ټولو چې تاسو یو ځل بیا زمونږ تر ځای پورې رالی او زمونږ دعاګانې دي چې الله مو ښاد او آباد لره. صابر صاحب زمونږ چې کوم کتونکي دي اورېدونکي دي موږ چې بل پروګرام ریکارډ کړی نو د کتونکو غوښتنې وي چې پروګرام ته ریکارډ کړئ نو هغوی دپاره د پروګرام کې څه راوړي؟ بس د کتونکو دپاره یو نظم پیش کوم. ملګرو غوږ شئ یو ذره غونته کې یوه واقعه ده څه سپېره غونته کې پرون زه تلمه د صدري په لاره او یوه واقعه وشوله سم د ساره. یو مور ماشوم و روان کړی لاس نیولې په لار. ماشوم جړل نه ته ولاړو خو په نیولې په لار. ماشوم ویل چې زه سکول ته ځم ما پرېږده مورې. زما کتاب او کاپۍ دې بسته کې کېږده مورې. زه هم سبق د دې پلانکي په شان ویل غواړم زما ارمان دی مورې زه سکول ته تلل غواړم. مورې دا نور بلا پیسې راوړي سکول ته راځي پلار ورسره خپلې بستې راوړي سکول ته راځي. زه خو سبق دپاره ستا نه پیسې نه غواړم مورې هم دا جامې مې ښې دي نورې نه غواړم. ماشومان سکول کې اسمبلی ته وسودرېږي مورې او ټلی یې وواله ما پرېږده سکول بندېږي مورې. ماشوم وړوکی و د وخت په اواز نه رسېده او د خپل غریبۍ د معاشرې په انداز نه رسېده. مور سره لاره کې یې شر و سکول یې کوه او ګریوان یې اوښکو باندې تر و سکول یې کوه. نو آخر چې مور په تندي ښکل که د خفګانې ووې د خپل ماشوم ته په سلګو کې ډېر په ګرانې ووې بچیه زه هم وایم چې ته یو لوی ډاکټر جوړ شي او رڼا د علم کړې حاصله لکه انور جوړ شي خو بچیه تا ته اول نورې مسلې ډېرې دي پلار دې معذوره دې ستا نورې کشالې ډېرې دي. اول خو ما سره پیسې د داخلي نشته ټوپۍ بسته هم د جامې د ملیشي نشته. نو د مور قسم په خدای دې دا مقام د جړېدو قابلو غربت د مور او زوی تر منځه د تعلیم قاتلو. نو د مور او زوی چې دا خبرې مې په لار اورېدې اوښکې قسم دی چې د سترګو نه زما بهېدې. ما ورته خپل زړه کې ملګرو دعاګانې وکړې د دې رحمت له مې زارۍ د خپل الله نه وکړې. په ډېر افسوس ترې را روان شوم هېڅ مې ونه ویل خو څومره چې تلم به زه په مخ کې ما صابر به جړل. صابر صاحب نظم هم راته ووایي یو څو شعرونه هم ورسره مینو بې د یاره مې ژوندون ګرانو ما ته یوه لحظه په مینه کې بېلتون ګرانو. هر څه مې واخسته بازار کې ښه ارزان خرڅېده خو وا مې نه هسته پکې د زړه سکون ګرانو. هر څه ورتله ورله په یادو د تشریح سره هو زما بچي ته د پښتو ژبې مضمون ګرانو. د هغه چا نه مې وتمه د یارۍ د سمون د چا چې کور کې سکه رور سره سمون ګرانو. او زه چې په کومه محله کې وم مین صابره دیدن د یار هلته کې سم لکه د خون ګرانو.